یو زنانه سوال کړل دا سوال د حیا خلاف دی، لیکن چونکه په دې حواله سره ډیر خلک د غلط فهمي شکار دي او ظاهره خبره ده د سوشل میډیا دور په سوشل میډیا باندې هر قسم له خلک موجود دي. هغه د ویوز د حصول لپاره داسې مسلې بیان کی د دین چې نازک مسائل دي هغه په دې طریقه باندې بیان کی چې داغي د شریعت سره تعلق نه وي بلکې د شریعت خلاف مسائل بیان کی. په کار دار چې په دې حواله سره چې کوم مستند علما کرام دي، مستند مفتی حضرات دي، د هغونه چې کوم دي معلومات حاصل کړل شي دا غیر بعد چې کوم دي په هغه باندې تاسو عمل کول شي. دی زنانه دا سوال کړل چې یو مولانا صاحب بیان ما اورید هغه کی ادا خبره کی چې کله د زنانه چې کوم خاوند یې په مسافرۍ کې وي او دا زنانه داسې وي چې د دې چې کوم شهوت یې غزيات وي نو د دې چې کوم دي په زنا کې د مبتلا کېدو خطر وي، نو آیا دا زنانه چې کوم دي خپل چې کوم شهوت ته هغه خپل د لاس په ذریعہ باندې د ګوتې په ذریعہ باندې چې دغه شهوت ته پوره کول شي نشي پوره کوله؟ نو دوی چې هغه عالم چې دا په دې حواله سره کچري دا په زنا کې مبتلا کیږي په دغه صورت کې دا زنانه چې کوم دي دا څه کول شي خپل خواهش په خپل چې کوم دي پوره کول شي. نو آیا دا زنانه دا خبره کې چې آیا واقعي زنانه کچري خاوني بار ملکی مسافرۍ کې وي او دا د دې چې جنسي خواهش غډې رجات وینو آیا دا کچري په زنا کې مبتلا کیږي؟ نو دا غینا بچ کېدونه د زنا د بچ کېدونه دا زنانه په خپل ځان چې کوم دی فارغ کول شي، یعنی خپل چې کوم شهوت ته پوره کول شي نشي کوله. یاد وساتئ د ټول مخکنه خبره دا چې د سوشل میډیا دور لري او په سوشل میډیا باندې چې کوم خلک ته مختلف قسم خلک موجود دي خ کاروم کې لګیا دي باز چې کوم دي فیک خبرې کې داسې خبرې کې چې داغي د شریعت سره لري تعلق نه، حالانکه د دین مسائل د شریعت مسائل چې کوم دي دا ډېر نازک مسائل دي. په دې کې منګه پکاردار چې منګه خپل د طرف نه رائے نه ورکو بلکې چې کوم مستند علما کرام دي هغه یو خبرو کې نو بیا باغی باندې عمل کول شي. صرف یو داسې مولاوی چې هغه صرف د ویزو په خاطر باندې تاسو ته داسې مسلو کې نو داغه نه غره ځان ساتي چې تر څو پورې مستند عالم یا مستند مفتی تاسو ته هغه مسله نه خودلی. بهرحال دې زنانه دا خبره وکړه چې خاون په مسافرۍ کې وي نو زنانه د زنا نه د بچ کېدو لپاره دا عمل کول شي نشي کولای. یاد وساتئ او خدای چې مسافرۍ په اسلام کې صرف سلور میاشتې ده، یعنی خاون چې کوم دی هغه صرف سلور میاشتې خپل د خزي د اجازه نه بغیر مسافرۍ کولای شي. د هغه نه بعد کې بیا مسافرۍ کې د خپل خزي نه اجازه اخلي که خزو له اجازه ورکی نو دا د چې کوم دی مخکې مسافرۍ کولای شي، که خزو له اجازه نه ورکی په دغه صورت کې بیا نور مسافرۍ نشي کولای. لیکن دا په هغه صورت کې چې خزا او خاون دواړه چې کوم دی دا په ګناه کې د مبتلا کېدو خطر نه وي. کچري د په ګناه کې د مبتلا کېدو خطر وي یا زنانه ته یا نارینه ته په دواړو کې یو د هم په ګناه کې د مبتلا کېدو خطر وي، نو بیا د سلور میاشتو نه بعد په څه صورت کې چې کوم دی دا لپاره دا جایز نه چې هغه مسافرۍ جاری وساتي. بهرحال په دې حواله سره چې کوم خلک د مسافرۍ کې نو په هغه حواله سره پکاردار چې خپل چې کوم شری مسله ده دا غیم خیال وساتي کچري ځان چې کوم دی د ګناه نه بچ کول شي او په ځان باندې اعتماد نو مسافرۍ دي. لیکن کچري په دې دواړو کې یوم په ګناه کې مبتلا کېدو خطر وي نو بیا شریعت دا وایي چې مسافرۍ به پرې دی او راځي چې خپل حقوق دی هغه ادا کوي. بهرحال د هغې نه علاوه اوس دې زنانه دا سوال کړل چې بالفرض یو زنانه دا چې هغه بالکل د هغې شهوت داسې دی یا چې کوم لاري نه دی بار ملکي مسافرۍ کې دی د دواړو لپاره دا مسله یو شانتي ده. کچري هغه په زنا کې مبتلا کېدو خطر وي او یقیني طور پر 100% دا امکان چې دی په زنا کې مبتلا شي نو په دغه ګوره د قران چې کوم حکم دی هغه دغه دی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قران سوی چې خپل د شرمګاونو حفاظت وکړي او دا غین علاوه چې کوم دی د سشنه حفاظت وکړي د زناونه د بدکاریونه د هر قسم نه چې کوم بدکاری دا چاهي د لاس په ذریعہ باندې د ګوتی په ذریعہ باندې یا زنا په ذریعہ باندې د هر قسم چې کوم څومره طریقې دي په شریعت کې په قران کې دا غینه منه ده الا على ازواجهم مگر صرف خپل کور والا سره، یعنی خزا خاون چې کوم فطری عمل له داغه په ذریعہ باندې خپل شرمګاهونه چې کوم د استعمالول شي داغه نه علاوه یو طریقه چې کوم د جایز نه ده. د قران د دې آیت پر سره چې کوم د مشزنی کولم حرام دي، دغه شانتي زنا کولم حرام دي یا دغه شانتي د زنانه د لاس په ذریعہ باندې د ګوتی په ذریعہ باندې شهود برکین او دام داغه لپاره حرام عمل له. البته چې کوم متأخرین فقها دي فقهای احناف دي هغه یو قول دار راځي چې چری زنانه داسي یا نارینه داسي چې هغه تر مکمل داسې په دې حالت کې چې هغه بالکل 100% هغه یقین چې دا شهوت دومره بړکاو شو چې داغي ظاهره خبر ده او بچ مثال تور پر وبي هغه بیا ځان لاره کې نو بیا کچري دې حتی خبره ورسي
چې شهوت دومره حد ته زیات تللی چې هغه یا به د زنا په ذریعه باندې دا چې کوم شهوت دی هغه به ختمېږي، یا د خپل چې کوم خود لذتي دی ویلېږي، یا د لاسو په ذریعه باندې د ګوتې په ذریعه باندې. نو په دغه صورت کې علما بیا دا ویلي چې په دغه صورت کې هم دا حلال نشي، بلکې په دغه صورت کې هم دا ګناه دی، لیکن یو طرف ته غټ ګناه دی زنا دی، بل طرف ته چې کوم د لاس په ذریعه باندې عمل کول یا د ګوتې په ذریعه باندې دا یو د هغې په مقابله کې بنسبت کې د هغې نه لږ کمتر ګناه دی. نو په دغه حواله سره کچري دوه ګناهونه سره مخې ته راشي، نو په دغه کې چې کوم کمتر ګناه دی د هغې نه هم ځان ساتي، لیکن بالفرض څنګه چې د حد نه زیاته مجبوري جوړه شي، نو په دغه صورت کې بیا چې کوم کمتر چې کوم ګناه دی هغه اختیار کوي، په هغې باندې به هم بیا داسې نه شي تا لپاره جایز شو، بلکې د هغې نه بعد په هغې باندې توبه استغفار کوئ، ځکه چې د ګناه نه انسان بچ شي. او د هغې نه علاوه ظاهره خبره ده مشزني یا دغه شانتي د لاس د ګوتې په ذریعه باندې زنانه خپل شهوت د حقې پوره کړي، نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده بیا پکار ده چې د هغې نه بعد توبه استغفار وکړي او آینده لپاره چې کوم د دې ګناه نه ځان وساتي. بهرحال چې کوم شرعي مسله هغه ما ستاسو مخې ته بیان کړه. د هغې نه علاوه که یو سړی مطلقاً د دې اجازت ورکړي چې دا عمل بالکل مطلقاً جایز دی، نو ګوره په شریعت کې دې بالکل اجازت نشته. د قرآن مجید آیت ما ستاسو مخې ته بیان کو چې خپل ښځه خاوند چې کوم فطري طریقه د هغې په ذریعه باندې خپل شرمګاه چې کوم دی استعمالولی شي، د هغې نه علاوه چاهے زنا شو، چاهے د لاس په ذریعه باندې شو، چاهے لواطت شو یعنی د هلکانو په ذریعه باندې، یا دغه شانتي زنانه خپل د لاس په ذریعه باندې یا نور په داسې شی استعمال کړي چې د هغې په ذریعه باندې خپل شهوت پوره کړي، نو دا په اسلام کې په شریعت کې د دې اجازت نشته، دا حرام عمل دی. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلی، اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.